إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة بقرة آيت نمبر 143 سے سمغه ویلی و او چونکې دا موضوع ډیره زیاته اهمه و هغه ورځ هم ډیره زیاته خبره بشي و او د دې حواله سره آیتونه هم ډیر زیات دي نو دې وجه نه څه حصہ د هغې پاتې وه او زړه آیتونه یو څو تاسو ته بیا تازه کوو چې د ذمه داري باندې تاسو پوه شئ. اول تاسو د آیت واورئ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك وأمدارنگی جعلناكم كريم يتاسو جوړ کړتاسو أمة يودلا أمت وسطا درمیانا معتدلا لتكونوا دې لپاره چې شئ تاسو شهداء گواهان على الناس په خلکو باندې على الناس په خلکو باندې ويكون الرسول او شي پیغمبر علیکم په تاسو باندې شهیدا گواه وما جعلنا القبلة او موږ نه وجوه کړي قبله ګرځولې قبله التي هغه قبله كنت چې تبوي علیها په هغې باندې بیت المقدس الا مگر یعنې موږ هغه دې دپاره مقرر کړې وه لنعلم چې موږ پوه شو لفظي معنی یې ده نو الله تعالی په پوهې د مخکې نه معلوم کړو وښایي ښکاره یې کړو دې دپاره چې موږ ښکاره کړو دې دپاره چې موږ معلوم کړو دې دپاره چې موږ وښایو من چې څوک یتبع الرسول پیروي کوي د پیغمبر ممن د هغه چا نه ینقلبو چې واوړي علی عقبیه په خپلې کونډې باندې لکه سړي دې خوا ته مخ دی او داسې एकदम مخ راواړي کونډې باندې داسې تاو شي یعنې 100% اپوټه یوټرن څوک دی چې هغه به واوړي په خپلې کونډې باندې وان كانت لکبیرة او یقینا دا ډېره غټه خبره وه ګرانه خبره وه چې ته زړه قبله پرېږده او نوې قبلې طرف ته صرف د الله تعالی د حکم یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم په بنیاد باندې نو دا ډېر ګران کار و الا مگر انه ګران علی الذین په هغو کسانو هدى الله چې هدایت کړی و الله هغوی ته الله چې هدایت کړي بیا احکامات اسان شي وما كان الله ندى الله تعالی لیضیع چې ضایع کړي ایمانکم ایمان د تاسو خواري د تاسو عمل د تاسو ان الله بشک الله بالناس په خلکو باندې لرؤوف البته مهربان دی رأفة زړه نرمي ته ویل کېږي رقة قلب رحیم رحم کوونکی دی د دې آیت دوه حصې وي یو حصه د شهادت سره تعلق و شهادت حق چې موږ ورته خپل ژبې کې وایو یعنې هغه ګواهي چې انسان باندې د الله تعالی طرف نه لازمه ده د دې به قسمونه اوس قسمونه ما تاسو ته ښودلي په تېر درس کې
هغه به تاسو انشاءالله یاد وي، یا به څه نوټس تاسو اخیستی وي انشاءالله. خو یو قسم موږ نه پاتې او هغه ضروري هم دی، او هغه د دې هغه اخره حصه ده یا تقیمه یې ده، خو وخت مختصر شي. الله دې په دې لږ وخت کې موږ ته برکت واچوي. الله دې موږ په قرآن باندې پوهېږي، الله دې عمل کولو توفیق راکړي موږ تاسو ته. دې ایو د ګواهي چې کومه ده بار بار په درسونو کې زه ذکر کوم، تاسو ته به یاد وي انشاءالله، خو تاسو بیا لږ تذکیر وشي. اصل کې انسان اعمالو کې فرق دی. لکه اعمالو ډېر قسمونه دي. لکه یو قسم د عمل انفرادي عمل دی، یو قسم د عمل اجتماعي عمل دی، یو فرایض دي، یو سنن دي، سنت دي، یو مستحب یا مباح وغیره. دغه نور قسمونه هم دي د عملونو چې مختلف قسم الله تعالی انسان باندې مقرر کړي دي. خو دلته چې کومو د اعمالو اشاره ده، هغه دوه قسمه عملونه دي. یو عمل هغه دی چې د انسان ذات سره تعلق دی، ځان سره، خپل ځان سره تعلق دی. یو عمل هغه دی چې هغه معاشرې سره، بل چا سره تعلق دی، لکه د ښځې خاوند سره، خاوند د ښځې سره، همدغه رنګ بچو سره، مور پلار سره، کلي سره، قوم سره، معاشرې سره. نو دغه حقونه چې دي دلته حقوق العباد وایي، د بندګانو حقونه. نو حق باره کې الله تعالی تپوس کوي، پوښتنه به کوي. همدا وجه ده چې چا باندې قرض وي او قرضه یې ورنه کړله لاړو، نو ده نه به قرض اخیستلی شي قیامت په ورځ هم، یا به لنډېږي، یا به د ده بچي او هغه وارثان به ورکوي، او یا به حکومت داسې اسلامي حکومت وي هغه یې لنډ کړي. که نه شو لنډ، نو دا قرض د ده نه معاف کېږي. معاف کېږي ولې نه؟ ځکه چې دا د الله حق نه دی، دا د بل بنده حق دی، حقوق العباد دي. همدغه رنګ د پلار حقونه دي، همدغه رنګ د مور حقونه دي، بچو حقونه دي، ګاونډي حقونه دي، امام حقونه دي، مقتدیانو حقونه دي. نو هر مسلمان باندې حقونه دي. دا حقونو به پوښتنه کېږي. نو دې وجې نه هغه اعمال چې موږ ذات سره تعلق د انفرادي عملونه دي، لکه مثلا یو سړی هغه تهجد کوي، نو ډېره ښه خبره ده، نه کوي نو ټیک ده، د الله طرف نه ملامت نه دی. که کړی وی نو ثواب یې ډېر کېږي، که وی نو بس خیر دی. یا نور نوافل، یا نفلي روژه ساتي، یا صدقې ورکوي، نو ورکړه ډېره ښه ده، د لپاره اجر دی، فایده ده، ګټه یې ده. که نه یې ورکول الله یې رانیسي نه. خو حقوق العباد چې کوم دي دې کې د نور خلک ملوث وي، د دې به الله پوښتنه کوي. دا به الله نیسي بنده، ده نه تاسو خلاصېدلی نه شي. لکه مونږ دې نه خلاصېږو نه، دا به مونږ خامخا کوو. دا نیکي نه ده، دا لازم دی، دا فرایض دي، دا فرض منصبي دی زمونږ په حیثیت امتي. لکه امت وسط چې مونږ کړي وي الله تعالی، نو دا الله تعالی مونږ باندې ذمه داري ښودې ده چې دا به مونږ کوو. زمونږ عام معاشرې کې تصور دا ده چې دا کار به مولوي صاحب کوي، یا به مدرسو والا کوي، او یا وغیره. مولوي صاحب خپلې څه ذمه داریان شته دي، حکومتونو خپلې څه ذمه داري نه. په حیثیت مسلمان، په هر مسلمان عاقل بالغ باندې د شهادت حق دا فرض دی، دا به کوي، دا فرض دی، دا به کوي. دنه بغیر هغه مسلمان پاتې کېدی نه شي، او دنه بغیر دنه به پوښتنه کوي الله تعالی د قیامت په ورځ. ځکه زه دې باندې ډېر زیات زور ورکوم. تېر درس کې دا خبره شوې وه، اوس هم دا کوو، څه نه څه پاتې شوي چې هغه به کوو. نو هغه شهادت حق څه دی؟ یعنې ګواهي ورکول. هغې ګواهي څه قسمونه خو بیان شوي وه، ډېره اوږده خبره وه، دوباره په هغې باندې بیا نوي خبره موږ ته وخت میلاو نه شي. خو هغه زړه خبره مختصر غوندې آیتونو ترجمه تاسو ته کوم چې تاسو ته هغه رایاده شي. نو چې کومه ګواهي پاتې وه، هغه زمونږ په خپلو کې په یو بل باندې ګواهي ده. یو خو د پیغمبر علیه السلام ګواهي وه په نورو امتونو باندې، زمونږ په دې امت باندې، یو زمونږ د امت په نورو امتونو باندې ګواهي ده، هغه هم دا پوه شوي ده. جنازې کې ګواهي ده، په مړي باندې ګواهي ده وغیره. دا ټولې خبرې مخکې تېر شوي دي. خو یوه ګواهي چې هغه به مونږ ذمه دار یو، او هغه دپاره آیتونه ما تلاوت کړي دي، یو څو تاسو ته بیا تلاوت کوم چې تازګي وشي، چې دې به الله پوښتنه کوي. دې نه نه شو خلاصېدلی، دې نه خلاصېدی نه شو. اگر که مونږ دې طرف ته توجه ډېره کمه، مونږ مصیبت دا دی، بدقسمتي ده، بدقسمتي ده، ډېره بدقسمتي ده چې فضایل مونږ ډېر شوق سره بیانوو. هر منبر باندې مونږ د فضایلو کتاب ایښودی دی، په سبحان الله کې دومره فضایل، په الحمدلله کې دومره فضایل. دا غلط نه دي، دا ټیک دي او بهتر دي دا چې بیان کړی شي. خو ذمه داري نه مونږ پاتې شو. هغه مونږ ته څوک بیانوي، یا به څوک کله به مونږ ته ما ته 100 روپۍ راکړه، ډېره ښه خبره ده، تا ښېګړه ده ما سره. 200 راکړه، لا ډېره ښه ده. خو تا باندې زما هلته قرض دی 2 لکه، هغه څنګه چل شي؟ د هغې مونږ ته اړو خیال نشته، یا هغې مونږ ته دغه نږدې به الله تپوس کوي. دا بیا تاسو ته وایم
تاسو خاص کر نوجوانان چې په دې خبره باندې تاسو پوه وئ چې دا د الله تعالی پوښتنه ده په دې باندې بالا موږ نه تاسو کوي اول ساده الفاظو کې دا خبره واورئ تاسو بار بار اورېدلې ده او غني کسانی دي با او صورت حال بدایي چې قیامت کې به الله تعالی یو سړی راوړي هغه نه به الله پوښتنه وکړي ته قرآن ویلی یا ته لمونځ کړی یا ته حج کړی یا د الله چې څومره احکامات دي پنځه حکمونه د اسلام دي بنیادونه همدغه ایمان د کافر به الله راوړي ته ایمان ولې نه راوړي یا قرآن ته ولې ویلی نه دی یعنې کوم چې الله مونږ باندې ذمه داریانې دي د دې به الله مونږ نه پوښتنه کوي مثلا دا یو کس الله راپاڅول د نه پوښتنه کوي ته ولې دا کار نه دی کړی مثلا قرآن به ووایي ځکه موږ قرآن ته ناست یو ته قرآن ولې نه دی ویلی دی به وایي یا الله زه نه وم خبر ما ته چا ویلی نه یا زه پوهېدم نه پوهېدې نه وی خبر نه وم خبر چېرته اوسېدې الله ته به د هر څه پته وي خو قانون د قیامت دا دی چې الله به ورباندې شهادت ثابتوي شهادت ورباندې ثابتوي دا قرآن کریم کې بار بار ذکر شوی دی لکه څنګه سورة یاسین کې الله فرمایي چې د باندې به خپل عذاب ورباندې ګواهي وکړي چې او د دا کارونه کوي کوم ځای کې اوسېدې مثلا دا ملکان ډېر کې اوسېدم یا نصیب ټي وي هسپتال سره نږدې اوسېدم دا سړی د دې محلې د یا د دې د تراشه ده دی ولې نه خبر چې د عمل نه دی کړی یا قرآن دې نه دی ویلی یا د مونځ نه کوو یا د نه کوو دی ولې نه دی خبر دی به ووایي چې ای الله تعالی ما دی خبر کړی دی ما خبر کړی دروغ وایي نو د ده ګواهي به په ده باندې ثابته شي دا ګواهي مراد دی دا ګواهي دا به کېږي دا به ټول کوو موږ په یو بل باندې دا به ټول کېږي دا به ټول پوښتنه کوي الله تعالی نو که د ده ګواهي ثابته شوه نو د الله تعالی سزا په ده باندې ثابته شوه تا ته ورته رسول یې دروغ دې وویل دروغ دې ډېر وویلې کا ده نه دی کړی او دروغ دې وویل اوس که ده نه یې کړي دې محلې کې دا اوس راشه تا ویلي نه ویلي تا ویلي نه ولې نه ویلي تا ولې نه ویلي تا ته زده و قرآن بیا تا ولې نه خوري تا ته معلوم و قرآن تا ولې نه خوري تا ته درس یا جهاد یا قتال یا مثلا حج یا بل تا بیا دې ته ولې نه ویلي او د دې مثالونه تېر درس کې بیان شوي دي نو چې دې ګواهي نشي ورکولی نو دې برابر ملامت دی د هغه نه کوونکي دا بیا واورئ ګورئ دا ډېر اهمه خبره ده زما درس کې موږ چې حیات آباد کې درسونه کله شروع کړي وو نو باغناران کې مې درس کوي او مې درس په شروع کې وویلې چې که ما درس ثواب دپاره څوک واوري یا دې وځي یا دې ما درس نه اوري ځکه ما درس کې ثواب نشته نو بیا څه شی دي درس کې زما درس کې ذمهداري ده احساس به در کوم چې دا دې ذمهداري ده دا دې کار دی دا به کوي که هغه دې وکړو نو ته به کامیاب یې آخرت کې وکړه نه دې وکړو نو بس بیا خو تبلیغ نصاب پسې ګرځه بس سبحان الله باندې جنتونه ګټه ولته قرآن کریم نور آیتونه لږ ورسره وایه د قرآن کریم یو خطرناک آیات دی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة تاسو دا ګمان کوئ چې هسې به شئ جنت ته ننوځئ او تا باندې به د مخکیني پیغمبرانو او د مجاهدینو حالت را نه شي هسې وایي الله تعالی دا تجربه نه لري چې مجاهد حاصل شي وایو سبحان الله باندې کې دومره ثواب دی ټول ثواب دی خو زه تاسو نه ساده مې پوښتنه کوم جواب ټول راکړئ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तो कुरान में कोई खलक स्टाइल साथी से जो अगर अल्हम्दुलिल्लाह में दान कोई कुरान में तस को तो है तबाद की कोर देर मसलन 2 लाख दे او शल करोड़ दे 2 करोड़ दे फलाने दे वही कि دا خبره زما خوښه شوه 100 करोड़ دی او ډېر ښه دی او دا کور دی دا جوړول غواړي خو که سړی ته پوښتنه وکړي پلاټ ته هسته تاسو څه جواب ورکوئ چې پلاټ یې نه دقرنګي جنت ته سبحان الله کې یقینا ثواب د ډېر اجر ته ته جنت ته ورنه نوځه نو موږ د نوتو نه بعد الماریان هلته جوړو باغونه جوړو خو د ننوتو د ګیټ هغه پاس مونږ د موږ سره نشته هغه دا پاسونه دي زموږ د او دلیل څه دی دلیل د آیتونه ما تاسو ویلي دي یو څو بیا واورئ الله فرمایي لکه اوس پته وایي دا ډاکټر نثار دا خبره ګرانه کوي یا د تبلیغیانو مخالفت کې نه داسې نه ده د قرآن خبره ده اول والعصر قسم دې په زمانې باندې ان الانسان لفی خسر یقینا انسان په تاوان کې دی الله په قسم کوي چې تاوان کې الا ها ندی تاوان کې آمنو ایمان عمل صالح وصیت د حق او وصیت د صبر دا به کله کېږي دا لازمي پرچې دي تاسو خپل ژبه کې څه ورته کمپلسري ورته وایي که څه وایي دې کې چې فیل شوي
الله وایي ان الانسان لفی خسر. دې نه ته یعنې دا چې ته پاس نه کړې ته یوازې په حج باندې او یوازې په بل کار باندې نه شي ننوتی جنت ته. دا څلور به پاس کوي: ایمان، عمل صالح، د حق وصیت، د حق وصیت، د حق دعوت، او بیا په دې لارې کې چې کوم مشکلات یا دا چا باندې دا تخی د هغې لپاره هغه صبر، هغه وصیت. وصیت خو هسې نه کېږي چې خپله نه کوي بل ته کوي، د لازمي پرچي. دا یو آیات شو. دا تاسو ته بیا الله فرمایي، دا تاسو اورېدلي دي راړوئ ما: کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو خیر امت یی، خلقو ته راوستلي شوي یی، و امر بالمعروف او نهی عن المنکر څه ته وایي. صحیح جواب راکړئ. دا ټول زمونږ د خلک چې دي دا نیکان نمونه بنا خلم بیا به تاسو دا د فلاني مخالف دی. دا څومره چې زمونږ مذهبي ډلې دي نهي عن المنکر څوک کوي؟ وښایي ماته، ووایي شرط دی مقابله ده، وښایي نشته. او هلته الله فرمایي دا ذمهداري دا ذمهداري دومره مانځه کې دومره ثواب دی. ابس ټیک شو. او نهي عن المنکر، هلکه بدي مه کوه، هلکه ډول مه غږوه، هلکه زنا مه کوه، هلکه سود مه خوره، هلکه دروغ مه وایه، هلکه د خلکو حقونه مه خوره. دا هېڅوک نه بیانوي، هېڅوک یې نه کوي. نه چا ذمهداري هغه یې وایي، نه یې څوک. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، په لاس باندې معنی کول اول شو. دا بل آیات شو. بل ځای کې الله تعالی فرمایي: قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا ومن اتبعنی. ما او زما منونکي به دا کار کوي. دا هغه څه کار دی؟ هغه د مخکې تېر شوی دی چې هذه سبیلي ادعو الی الله، الله طرف ته بلنه، الله طرف ته بلنه. دې باندې مخکې ښه کافي حده پورې تفصیل شوی دی، تاسو ته به دا پوی به هم وایي. بل بیا سوره حج کې الله فرمایي: وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. دې دپاره چې ګواه شي پیغمبر په تاسو باندې، وتكونوا شهداء على الناس، تاسو به ګواهان شئ په خلکو باندې. اوس مطلب واضح شو خبره. دا به تاسو سورې حج باندې وګورئ، آیت نمبر 78 اخیری آیت ته. دا به تاسو وګورئ: وتكونوا، دې دپاره چې شئ تاسو په خلکو باندې ګواهان. دا به تاسو کوئ، دې نه بغیر تاسو دې امت هغه درجې ته رسېدلی نه شئ. بهرحال بیا آیتونه نور هم ډېر زیات دي. سوره آل عمران یو بل آیت دی، دا خو د آیتونو خبره شو. آیتونه ما تاسو ته مخکې هم ښودلي، خو هغه یو دوه احادیث تاسو ته تازګي دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جبرائیل علیه السلام ته وویلي چې ورشه فلانی کلی واره، او هغه راغو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې جبرائیل علیه السلام الله تعالی ته عرض وکړو چې الله تعالی په وخت کې ډېر زاهد او عابد سړی دی، عبادت کوي او نفلونه کوي او تهجد کوي او تلاوتونه کوي او فلانی عبادت چې څه ولغه. الله ورته فرمایل چې اولې په ده باندې واړوه، ده کې دومره غیرت نشته چې زما د دین ورو ټوکې کېږي، مسخري کېږي، د پښو لاندې کېږي، ده کې اړو غیرت نه راځي. او د خپل موږ پښتو کې وایو خپل مونځ اودس کوه، وایي ډېر ښه سړی دی، خپل مونځ اودس کوي. خپل مونځ اودس پوښتنه وروسته ده، دا د بل باندې پوښتنه هم تا نه کېږي. دا د بل ته دعوت ورکول دا تا باندې په حیثیت مسلمان ذمه داري ده. بل پیغمبر ولې نه راځي؟ دا کار به څوک کوي؟ ساده غوندې خبره ده. بهرحال نو الله تعالی دومره د غصې انداز په هغه سړي باندې د نور کلي مقابلې کې اول پاتې باندې. بیا د داود علیه السلام واقعه تاسو ته معلومه ده. درې ډلې جوړې شوې، یو میان نیول، یوې ډلې نم نیول منې کولې هم، او د یوې ډلې منې کول نه کول. الله تعالی څه وفرمایل؟ دا دواړه هلاک کړه، دا دواړه هلاک. حالانکه دوی میان نه ونیوي، نافرماني نه وکړي، نو هلاک ورکړه. دوی دعوت نه ورکړ، دا نهي عن المنکر نه کول. څومره چې دعوت دی، څومره چې دعوت دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بهرحال د نور آیتونه هم تاسو ته ما تلاوت کړي او تاسو ته معلوم به وي او تاسو ته به زده هم. نو د دې آیت هغه لومبنۍ حصه په دې خبرې باندې ختمه شوه. الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوهېږي چې دا خبره ده چې دا زمونږ
فرض منصبی دے بحیثیت مسلمان او بحیثیت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امتی کیدل دا زموږ فرض منصبی د دینه بغیر بمونږ نه به الله تعالی په مونږ نه مونږ گواهی غواړي او په مونږ باندې به هم گواهیان ثابتېږي. الله دې موږ تاسو کامیاب کړي په میدان کې. بیا دین ورستو و یکون واپس لاړ شي سورې بقره خپل آیت ته، آیت نمبر 143 ته. دینه بعد بیا آیت بیان یې صدا ده وما جعلنا او مونږ نه د ګرځولي القبلة هغه قبله التي هغه كنت چې توي علیها په هغې باندې دا بیت المقدس ته اشاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغلو 14 یا 18 میاشتې په مدینې کې بیت المقدس طرف ته مونځ کوو او بیا الله تعالی حکم راوستولو د قبله بدله شو. نو بیا الله وایي دا مونږ دې دپاره وکړل چې مونږ وګورو چې څوک منونکی دی د پیغمبر علیه السلام د خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لکه مونږ هم دعوه کوو که نه چې مونږ ایمان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړی دی. نو څه وایي که اوس ثابتوو ټول اول په ما ثابته ده بیا مونږ ټول مسلمانانو باندې ثابته ده چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره د خولې حده پورې منو، د خولې حده پورې منو، عملي طور باندې نه منو، عملي طور باندې. بیا هغه ته شل بهانې جوړوو چې کله خو نه شم پرېښودی، وطن خو نه شم پرېښودی، مور پلار رواج خو نه شم پرېښودی، امامت خو نه شم پرېښودی او مسلک خو نه شم پرېښودی او پارټي خو نه شم پرېښودی اگر که رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي، اگر که رسول الله صلی الله علیه وسلم. بهرحال دا بیا وروستو د دې پسې دویم آیت کې د دې معنا واضح کېږي نوره. البته د آخري آیت اخره ایسا وما کان الله او نه دی الله تعالی لیضیع چې ضایع کړي ایمانکم ایمان د تاسو. دا صحابه کرامو ته سوال پیدا شو. سوال دا و چې مونږ خو مخ واړو کعبې طرف ته مونږ منځ وکړو ځکه چې الله حکم وکړو چې بیت المقدس نه راواړوئ او کعبې ته بیت الله طرف ته مخ کوئ. نو هغه کسان چې مخکې مړه شوي دي چې بیت المقدس ته مونځ کوو هغه مړه شول او نو کعبې طرف ته خو هغوی اډو مونځ ونه کړو. نو چې مونځ یې ونه کړو نو هغوی هغه عمل ضایع شو. الله وایي داسې نه ده ما کان الله لیضیع ایمانکم، نه دی الله تعالی چې هغه ایمان ضایع کړي. الله داسې نه کوي، هغه عمل الله نه ضایع کوي. الله تعالی په خلکو باندې معافي کوونکی، نرمي کوونکی، مهربان دی الله تعالی. د هغوی هغه عمل ضایع کېږي نه ده. د هغوی هغه سوال هغه جواب و چې الله تعالی په دې ځای کې وکړو موږ تاسو ته. مخکې آیت ته تاسو لاړ شئ. قد په تحقیق سره یقینا نارا مونږ ګورو تقلبا مخ اړول راړول دستا قلب زړه ته وایي، زړه ته ځکه وایي چې دا اوړي اورېدو راوړي. انقلاب ته انقلاب وکړو چې حالات پکې بالکل پټي شي داسې اړول راړول. نو مونږ ګورو اړول راړول وجهک مخ دستا دا ته چې بار بار مخ راړئ او دا مونږ ګورو. الله فرمایي چېرته اړئ؟ فی السماء اسمان کې، یعنی اسمان طرف ته. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا پته وه چې اول کا قبله دا بیت الله و، کعبه وه، او دا د آدم علیه السلام نه واله تر سلیمان علیه السلام پورې دا قبله وه، او خاص کر د ابراهیم علیه السلام. نو الله تعالی دې یهودیانو نه امامت واغوستو، نو د قبله به هم دوی نه اخلي، واپس به کعبه کېږي. خو کله به کېږي دا یې بیړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دین ابراهیمی طرف ته، هغه خپل دین اصلي حالت طرف ته. بس نه چې ګنې دا غلط و، خو دی نه الله تعالی دی نه اهل شو، الله ته دا امامت او دا کار ته واغوستو. لکه مونږ تاسو ته الله تعالی دا مات ګوټو غوندې کار راکړی دی، الله دې پکې برکت واچوي. که مونږ یې نه اهل شو مونږ نه به الله وایي، بل څوک به دا کار وکړي. قرآن خو پاتې کېږي نه، بل چا نه به الله وایي، بل چا نه به وایي. نو بهرحال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسلسل برا به کتل چې جبرائیل علیه السلام به راشي، وحي به راشي، ما ته به الله حکم کوي او دا قبله به بدلېږي خامخا. نو الله وایي مونږ ته پته ده، مونږ ګورو ته. فلنولینک نو مونږ اړوو ته قبلتن قبلې طرف ته، یعنی هغې قبلې طرف ته ترضاها چې ته پې راضي یې، تا خوښه ده، ته پې خوشحاله یې، هغې قبلې ته به دې واړوو مونږ. هغه سره ستا مینه ده، تا خوښه ده کعبه، هغې ته اړوو. نو فولې بس واړوه، فولې نو واړوه وجهک مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. دا په مانځه کې دا حکم راغلی و او د دې تفصیل ډېر تاسو ته بیان شوی هم چې مازدیګر یا د ماسپښین لمونځ و. اکثر روایتونه د مازدیګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ته تللی و
هلته مازدیګر جمع کوله چې راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځ کې مسجد قبلتین چې ورته وایي تاسو حج عمرې ته تللی لیدلی او مخکینی خلک وروستو لاړل چې کوم زنانه وي هغه شاته لاړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی او دغسې په نورو جوماتونو کې قبا کې سهار مانځه کې صحابي رسېدلی و هغې مخ واړو نو واړه وایي شطر وایي طرف ته روح د کعبې خو دومره غوندې ځای معمولي غوندې وړه غوندې کوټه ده اچل ګوټې چې کومه ده نو هر ځای نه د کعبې کېدل دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې چې کومه تشریح کړي ده هغه بهترینه ده هغه فرمایي چې حرم کې دننه وي نو کعبه ضروري ده دا توره کوټه ضروري ده چې حرم نه بهر وي نو د حرم ټول ضروري دی او بیا چې د حرم نه د مکې نه بهر وي نو د مکې دا ټوله علاقه به دې طرف ته شي دته شطر وایي په طرف د نن سبا خو آلات دي الحمدلله غلطیانې پکې کمې کېږي مخکې خو آلات نه وو که نه دومره ډېر نو هغې طرف ته واړوئ مخه خپل وان الذین یقینا هغه کسان اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب لیعلمون البته خامخه پوهېږي انه الحق چې دا حکم حق دی اعتراض به کوي ځکه چې مخکې ویل شوي دي سیقول السفهاء کمکل به وایي چې څه شي واړول دی نو الله مخکې نه مسلمانانو ته اطمینان ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دوی ته ښه پته ده چې دا حکم حق دی دا پیغمبر حق دی د کعبې طرف ته مخ اورېدل حق دي من ربهم د دې د رب طرف نه وما الله او نه دی الله تعالی بغافل ناخبره د دې د عما يعملون هغه عملونه چې دوی کوي دا دې چې کومې منصوبې جوړوي دي چې کوم مخالفت کوي دي چې کوم اعتراضونه کوي څه چلو شو ولې واورېدل څه شي واړول ځکه چې دوی ډېر خوشحال وي چې دا خو نوی پیغمبر راغی خو قبله زمونږ ده او زمونږ د قبلې طرف ته لمونځ کوي او چې کله دا حکم واوښتو نو هغوی باندې خو دا لوی تندر و چې پرې راپرېوتو حسیم الله تعالی عرش یې واغېستل نبوت یې اغوستی و نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کان اول ما ننسخ من القرآن القبله قرآن کې اول نسخ چې کوم دی یعنی حکم چې منسوخ شوی دی هغه د دې قبلې دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو هلته 14 یا 18 میاشتې مونځ یې کړی و او بیا الله تعالی دا قبله بدله کړه همغه زړه قبله چې کومه مخکې وه بل یو قول دی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې هغه ما تاسو ته وویلې چې کوم د کعبې کې هغه کې دننه وي حرم کې نو دا به کعبې طرف ته و چې مکې کې دننه وي نو حرم طرف ته و چې مکې نه بهر وي نو مکې طرف ته د مخ واړوي انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي بخاری شریف حدیث دی چې ما نه علاوه کومو کسانو چې بیت المقدس ته مونځ کړی و هغه ټول وفات شوي دي بهرحال هغه اشاره ده چې هغه طرف ته مونځ باقاعده شوی او بعضې خلک اعتراض کوي اوس دلته تاسو ذهن کې به مو اعتراض راغلی چې کعبه چې بیت المقدس شوه ولې کعبې ته واوښتل یا بعضې خلک اعتراض کوي تاسو کې دا تعلیم یافته خلک چې دوی په دې خبرې ځکه پوهېږي چې دوی چې کله عیسایانو سره بحث مباحثه کوي یا یهودیانو سره هغوی دا اعتراض خامخا کوي چې به دا خو قبله وه زړه قبله وه اول قبله خو دا نه وه اول قبله خو بیت المقدس و نو هغه باره کې دلایل تاسو واورئ چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې زړه قبله بیت المقدس نه وه لکه نن سبا مونږ ووایو چې رفع یدین کې وایي دا واوښتو نوی دین وایي شروع کړو مونږ وایو دا نوی نه دی دا مغه زوړ دین دی دا تاسو چې کوئ دا نوی دی دا بهرحال نو دا اعتراضونه خلک کوي او خاص کر غیر مسلم نو د هغه اول قبلې دپاره سورې آل عمران آیت نمبر 96-97 تاسو راوړوئ صفحه نمبر 57 صفحه نمبر 57 آیت نمبر 96 سورې آل عمران او صفحه نمبر 57 وہ 55 آیت نمبر 96 ان بشکا اول بیت اول د کوروننا ودعا مقرر کړی شوی او وضع کړی شوی او للناس خلقتا للذي هغه یعنی البته هغه دی ببکة مبارکن چې هغه مکه د برکت والا وهدن او هدایت ته للعالمین د عالم د پاره نخې د هدایت دي ذریعہ د هدایت ته
پوهه ده پکې الله تعالی پکې نور نشان مخکې راځي به تاسو واورئ انشاءالله. فیه په دې کې یعنې په دې بیت الله کې حرم کې آیات نښې دي چې هغه نښې په بیت المقدس کې نشته. اب دې کې لکه د ابراهیم علیه السلام د خپو نشان دی او همدغه رنګې د آدم علیه السلام د ځمکې ته د راتلو بیا هلته د ملاوېدو د هوا سره او مرکز د دین، همدغه رنګې د اسماعیل علیه السلام، همدغه رنګې د هاجریه علیه السلام، همدغه رنګې د هغې نه مخکې نورو پیغمبرانو حجر اسود دی پکې بینات ښکارا مقام ابراهیم، مقام د ابراهیم یعنې هغه کاڼی دی چې ابراهیم علیه السلام به په ودرېدو او الله د معجزې په بنیاد باندې هغه کې هغه خپل نشان جوړ کړی دی. اوس هم ښکاري هغه زیړه غوندې جنګله چې دی چې دننه کاڼی دی. ومن دخله او هغه څوک چې ننوځي دې ته کان آمنا نو شي په امن کې. دا هم ډېره لویه نشان دی. ټول خلک جمع شي په حج کې. تاسو به نه ویدي چې ډېره زیاته جګړه وشي نو د خولې چرته معمولي غوندې خبرې اترې نور جګړه نه کوي او هر قسم خلک پکې راځي، تور او سپین، عرب و، جم و، واړه ورتي، دنګ او لنډ وغیره وغیره. په جګړې په کار خو دا ده چې دومره یو ځای کې خلک راجمع شي نو وهل پړخول یې او دا نورو ځایونو کې چې راجمع شي کېږي دا هر څه پکې هغه کې امن شي، هر سړی په امن به د الله تعالی قدرتي په هغه کې د اثرات اچولي دي. بهرحال د دې بیا بېل تفصیل دی. ولله او الله دپاره علی الناس په خلکو باندې حج البیت، حج البیت حج د بیت الله دی. لفظي معنا ارادې ته ویل کېږي یا دیدن ته ویل کېږي. حج د بیت الله چا باندې؟ من استطاع الیه سبیلا، څوک چې طاقت لري د لارې. ځکه چې لاره ګرانه ده. دوی چې پاکستان نه ځو 4-5 لکه روپۍ لري، خرچې دي او ټکټ دی او حکومت ته مصیبت، همدغه رنګې نور سلسله. نو چې طاقت دې وي نو زه به ومن کفر او څوک چې انکار وکړي یا ناشکري د دې حج د کولو نه، د الله د کور ته تلو نه، فإن الله بس بشک الله غني بے پروا دی. یعنې نزنو مزه الله درته څه پروا دی. دا حج خو ضرورت د ستا دی، فایده یې ستا ده، بدل ستا ته پکې ملاویږي. نو غني بے پروا دی عن العالمین، د عالم نه الله محتاج نه دی چې کنې ما کور ته راشم ته ما ته څه کنې شکرانه یا نظرانه راوړم. داسې پیرخانه خو نه چې موږ به دا راوړو. دا د الله کور دی، تا ته پکې فایده ده، هم تا ته پکې فایده ده. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، بخاری شریف حدیث 3366 نمبر دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پوښتنه وشوله چې یا رسول الله اول جمعات کوم جوړ کړی شوی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې اول جوړ کړی شوی جمعات د بیت الله دی، کعبه د توره کوټه دا دی. وای بیا وای دنه بعد بیت المقدس دی. څومره فاصله وه په دې کې؟ 40 کاله. نو دا کم از کم 40 سال. یا نور روایتونه هم دي پکې. او الله تعالی دلته آیات کې ویلي چې اول جوړ کړی شوی، ځکه چې ابراهیم علیه السلام چې دلته اسماعیل علیه السلام پرېښودو چې جوړ کړو نو چېرته لاړو؟ شام ته لاړو. الله جمعه دې جوړ کړو، خامخا هلته مرکز و د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام مرکز دلته حرم پاتې شو. دا ټول ما تاسو ته بار بار ویلي، الله دې موږ تاسو په دې باندې پوه کړي. مخکې لاړ شئ سورې بقرې ته واپس، آیت نمبر 145 ته. ولئن او کچری آتیتا، لفظي معنا تراشي، تراشي او دلته محاوره څه ده؟ که ته ورکې، که چیرې ته ورکې الذین او کسانو ته اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی کتاب بکل آیت هر قسم نشانه. دغه چې هغوی دلیل غواړي، دلیل سره خبره کوه. نو الله فرمایي چې که هر دلیل ورته ورکې، هر څه ورته ووایي، ما تبعو قبلتک، ستا د قبلې پیروي وکړي. یعنې دا د دلیل محتاج نه دي، دا عنادیان دي، ضدیان دي، نه مني. دا ستا د قبلې پسې ځینه اصل خبره دا ده، دا یې خوښه نه ده، دا کعبه یې خوښه نه ده. نو دې وجې نه دا چې وایي چې کنې دا دلیل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه به بیا په دې معاملې کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات حریص و. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. و سورة توبه کې الله تعالی فرمایي حرص یې څه و چې ډېر نه ډېر خلک مسلمانان شي او دا ټولو دلیل ورته راوړم او دا څه چې غواړي دا ورته ووایم خو چې مسلمانان چې دا اور نه د خلک بچي، دا اور نه د خلک بچي. سره دغه یو لوی دغه رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره. نو الله فرمایي دا هر څه چې ته وکړې مني نه، دا اوده نه دي چې کنې اوبو کترې پې واچوې راپاوځي راویښ وشي، نه، دوی ځان اوده کړی دی. او سړی چې ځان اوده کړي نو بیا په
او بو کترو نه چې په سیم باندې وې کې مغنه راځي نو الله فرمایي چې کته ورکې دیتا هر قسم نشانه ما تبعو قبلتک نه پیروي کوي نه کوي اتباع نه کوي پیروي قبلتک استاد قبله وما انت او نیت بتابع تابعداري کون کې اتباع کون کې قبلتهم د دې د قبلي دا خوشحالي کې پدې چې واپس د دې قبلي اتباع وکړي دا فتنه کوي قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دې ته او اے کافرو زه د هغه شی عبادت نه کوم چې تاسو کوئ او دا بار بار خبره تیر شي رب علی الاعلان الله تعالی ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد پیروي نه کوم ځکه چې پیروي کې خودي لاړو او دین نو ځان خپل د حضورونو د پاکستاني سیاست دنان نه دي کنه جمهوریت د چارو خوشاله و په جوړ ورته اگر که ځان ته مذهبي خلک هم وایي هر سره په خوشاله ول کې ووټ ورته نو دا د وټونو معاملې خو نه وکړه خو پیغمبر دا سیاسي و د مذهبي د ډلې امیر خو نه و او پیغمبر د الله حکم نو ما وما انت بتابع قبلتهم مونږ ولا څه کوي دلته یو کسان نمونه بنا خلک د جماعت اسلامي او د علماء ولا غیر خلک بناستي زیارتونو تم سي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ورته معلوم دی چې مخصوص قبر ته تګ نشته او ساتلې په ماره کې واچي ولي کوي بیا وټ نه ورکړي همدا کرانګي اب دا ټول خلک کوي زموږ د حکمرانانه نه کوي زموږ څخه پسلارم بل واستلې ولې تلې عادي په خلک دا وایي دا خلکو نه یې ډېر یاره غالب یاره چې کومه دا خلکو او جمهوریت وایي هم دا غالب یاره د خلک غالب اکثریت دته وایي جمهور وایي اکثر کثرت بس ډېر څه وایي هغه معنا به تا ته هیڅ مشکل نشته چې لږ څه وایي هغه اگر که لږ قرآن وایي او که حدیث وایي او که حق وایي او که هر څه وایي لږ ټولو نه لږ چې کوم دی هغه الله دی چې هغه ایکي دی دا په تعداد کې ټولو نه کم دی چې هغه الله دی نو که د تعداد خبره شي او د جمهور خبره شي نو د الله خبره او د منو دا نه بیا نعوذ بالله من ذلک ځکه چې تعداد کې ډېر کم دی د ډېرو خبره نه ده د لږو خبره خو هغه حق ده دغه خلاف ته په بهرحال همدغه رنګې موږ هر ځای ته الله دې معافي وکړي الله دې هدایت وکړي موږ تاسو ټولو ته نو نه ته تابعداري کوونکی د دې قبلې وما بعضهم او نه دي ځنه د دوی نه ځنه هم بتابع تابعداري کوونکی اتباع کوونکی قبله بعض قبله د بعض دي په خپلو کې هم د یو بل قبلې تابعداري نه کوي او په خپل بیت المقدس کې دوه قبلې یهودیان مغرب طرف ته کوي او عیسایان مشرق طرف ته مونږ کوي په بیت المقدس کې دین علاوه د قبلې معنا صرف د مقام نه دی مقام لکه چې قبل وایي مخامخ ته مخامخ کېدو ته ویل کېږي ته چې چا پسې روان یې نو مطلب یې څه دی دوی په خپله هم یو کس پسې نه دي روان څوک پکې عیسیان دي څوک پکې یهودیان دي بیا د یهودیانو 500 ډلې بیا د عیسایانو 500 ډلې بیا د نورو ډلې دا ټول یو بل مخالف دي دا ټول هلکه مسلمانانو په خلاف دا ټول مرکوب کفر چې کوي دا ملتا واحدا خو بهرحال نو دا یو دي په خپلو کې هم د یو بل کعبې د قبلې تابعداري نه کوي ولئن اتبعت او کچېرې پیروي دې وکړله دا اوس ډېره خطرناک خبره ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې لپاره نه وایي چې کني رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې دا شک و چې کني دا پیروي ونه کړي د هغې د قبلې دا مونږ تاسو ته احساس راکوي لکه شرک باره کې چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي لئن اشرکت که تا شرک وکړو لیحبطن عملک عمل به دې تباه او برباد شي دا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا ما ته دا احساس راکوي تا ته دا احساس راکوي چې دا دومره قبیحه ګناه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي سره د دې چې پیغمبر دی سره د دې چې معصوم دی خو که شرک ته وکړو نو بخښنه دې نه پرېږده ما دې نو ما بارک به بیا څه وایي موږ به څه حیثیت د هغې مقابلې کې یا د دنیا د بلې هستي به څه حیثیت نو همدغه رنګې خبره دلته هم ده ولئن اتبعت او کته بیا روان شوي پیروي دې وکړله اهواءهم د دوی د خواهشاتو د باندې اوس وخت دلته کم از کم ګنټه نه چې ورځ بیان کې کېږي کته روان شوي دوی خواهشاتو پسې او خبره د چا د اهل کتابو اهل کتابو کې څوک دي یهود نصارا خاص کر کته د دوی پیروي وکړله
من بعد ما جاءك من العلم ورست د هغه نه چې علم در تراغه پوه شو چې دا د الله خبره ده بیا هم ته د دې خبر ومنله نو انک اذن لمن الظالمین ته په دغه وخت کې د ظالمانو بیا به تاسو ظلم کوئ بیا به تاسو ظالمانو او مونږه د ځان ځکه برابر وو چې اصلاح وشي که الله وغواړي نو وشي کني کم از کم احساس خو پیدا وشي کله احساس به انسان ته حالات برابر شي مونږه هغه کار چې د امریکای نه خو هغه سره مونږه کولای هم نشو سره سوچ هم نشو کولای کوم وکړو یا زموږ د نور د چې کوم بداران دي زموږ مشران دي یا د جمهوریت موږ چا نه زده کړی د مغینا طریق حکومت زموږ چا ده هم د مغی ده د ژوند تیرولو طریق حتی چې دا کور دغه تعمیر چې جوړو کنه هم موږ د پراپټي ولا ناس د روسي ډیزاین دی د انګلند ډیزاین دی او د اسلامي ډیزاین دی دا ډېر مشهور دی دا الګ مشهور دی دا حتی چې معمولی وانت شی هغه کې چې موږ ته د بهرني خبره نه وي هغه نشو کول دا زموږ هغه ذهني هغه غلامي ده زموږ چې موږ دومره هغې نه متاثر دي چرې موږ دا ونه ویلې چې داسې کور جوړ کړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشان پکې داسې کور جوړ کړو چې د موسی علیه السلام نشان پکې داسې کور جوړ کړو چې د کعبې د مکې او یا بهرحال دا خو هغه مقامي طور باندې خبره مې وکړه او دلته خو خواهشات دي نو خواهشات هغې جهاد دا د هغې نه دی خوښ دا د هغې نه دی خوښ هغه مونږ ته وړاندې کړو مونږ ته وسیت وړاندې مونږ وړاندې زموږ ماټو تقوا ایمان جهاد فی سبیل الله دا غي نو خو اوس موږ داسې نو مایا غنه وي دغه چې به خبر کی ای به خبر کی یا هم دغه نو ډېر شي نه دي نو الله فرمایي چې کتا بیا د دې د خواهشاتو پیروي وکړه نو ته به ظالمانو نه دا به ظالمان او ظالم انجام بچي یا به تاسو الله دې موږ تاسو ته بچ کړي الله تعالی دې موږ داسې نه کوي دوی به ایمان چریم نه راوړي دا تاسو ته اطمینان الله تعالی موږ تاسو ته راکړی دی دې باره کې تاسو آیات واورئ د دې آیات په تفسیر کې چې ولا ان اتیت الذین اوتوا الکتاب دې اهل کتابو ته کته هر قسم نشانه راوړي مونږ نه یو خبره کوم ډېره سخت خبره ده خو کومه خامخه الله دې معافي وکړي تاسو نه لګي یاري کوم چې یاري په دې نه چې مرګ ژوند یاري په دې چې تاسو خپه شئ او چې خپه شئ به لاړ شي خبره تفصیل وونه اوري یا بزان پوي نه کوي او یا به بل در سره نشي دغه خبره نه یاري قرآن کریم مکه کې نازل شوی دا ټیک ده سوال سوال کال یو دم صحیح ده او موږ تاسو ایمان ده قرآن کریم تاریخ کتاب نه ده دم زموږ تاسو ایمان ده صحیح ده د دې آیتونو احکامات وغیرہ دا ټول دا داسې ژوندي دي لکه څنګه چې په مکه کې ژوندي دي تاسو صفی سے وغیرہ په دې خاص کر ځان پوي کوي تاسو پوي کوي نو بیا ځان پوي کوي دم داسې ژوندي پوي کنه پوي ته دا تاسو جواب راکړئ دا به داسې ژوندي وي کنه پوي کني دا خو بیا ځای شي دا کتاب لکه څنګه دا قوانین بدلیږي حکومتونو قوانین بدلیږي د انګریزانو قوانین بدلیږي د نور بدلیږي خو د دین قوانین نه بدلیږي سات برکه د دې تر قیامت پورې بدلیږي ماسپخین څلور رکعات فرض دي تر قیامت پورې څلور رکعات فرض دي کعبه په قبله دي تر قیامت پورې دي همدا غره ټول احکامات د قران حدیث چې کوم دي د دې لپاره چې کوم د ماحول وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا احکامات چې نافذ کېدل هغه حالات به تر قیامت پورې وي کنه وي خامخا وي نافذ کیږي نه بیا دا ډېره ګرانه خبره ده چې قران وایي یا خی هغه به په دې خبره باندې اسانه سره پیږي خچ اوس هغه نو دا آیت زمونږ حالاتو کې چې برابرې نو الله دې ته معافي وکړي ګرانه خبره دا ده چې زمونږ هر مولا سي د يهوديانو نمونه دا سي فټ نمونه ده چې بس د کاروباري عالمان نه خای هغه ته وګور دا سي خور سره برابر دي چې دا یو آیت سره برابر دا یو آیت سره برابر ته غیته دلایل وای تاسو نه یو ساده کوم په پښتنه کوم جواب راکړئ خامخ شوال روزه شته که نشته ها نو امام ابو حنیفه وایي نشته جواب راکړئ او نشته اوس تی په یو مولا باندې ایمان به ماته وخه په شرط دا چې تاسو ته چیلنج درکوم به ماته وخه نه مونږ او بخاری شریف کې دي شته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته چشتا او نیولی دي چشتا
امام ابو حنیفه ته دا حدیث نه رسیدل هغه باندې موږ شک نه کوو زموږ امام دی موږ د پاره هم تک کرنګي قابل احترام دی لکه څنګه چې امام بخاری یا نور عالمان صاحبان یا امامان خدا حدیث په نه رسیدل په نه رسیدل بار خو نه من نو استاد نو پښتنه کوم دا د پیغمبر منښت ده کده د امام حنیفه منښت او مقابله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره امام ابو حنیفه وایي چې په دین باندې چا پیسې واغستې دا حرام دي دا حرام دي که امامت که ختم کابل وي که دا امام ابو حنیفه او دا ټول منی ده دا منی نو داسې ملا سے ما ته وښایي یا جماعت کې امامت کوي تنخواه هلته امام ابو حنیفه خبره نه پرېږدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره پرېږدي دلته بیا د امام ابو حنیفه خبره پرېږدي وه هغه بله ځکه چې دلته بیا نو معلوم شو چې مسله بل چېرته ده مسله بل چېرته بیا ته واوره بیا تا ته دلایل هم وایي درته آیتونه به هم وایي د حدیث به هم وایي دومره خبرې هم درته وکړي چې په خپل سوال به د حیران کېږي دا څه بد مې وکړل چې د سره مې لا خوله واچول دومره به د حیران او دلیل قرآن کې الله تعالی خدای یو دی قول او خبرې به د حیران کړي خبره به د حیران کړي دا ولې داسې دا ځکه داسې دي چې مونږ دا کار دې ته پرېښودو مونږ صرف دنیا راواغسته نه مو قرآن وویلې نه مو حدیث وویلې نه مو اسلام نه ځان خبر کو نه مو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځان خبر کو دا هر څه مالا بلا په ګردنې په ملا وویلې چې کم دی د مونږ بوزیل د وضو او د ګډو بيزو غوته روان یو خبر نه دا په دې بنیاد باندې دا ذکر دی داسې کچېرې مونږ د اسلام نه د قرآن نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی نه ځان خبر کو مونږ ډېر شیونه ګډوډ دي ډېر شیونه ګډوډ دي صرف دا یو دوه اول په تور مثال مې تاسو وایي نو چې کله دا آیتونه تاسو وایي او بیا په دې حالاتو باندې فټ کوئ نو دا ټول به تاسو ته ملاویږي ما خو تاسو ته یهودیان عیسایان وویلي چې هغه دي خو چې کله ته په دې باندې عمل کوي تا ته هم ته کرنګي دا پکې راځي زه ستا خبره نه منم ولې نه منم ځکه چې ته حنفي نه یې نو حنفي نه نو څه چلو شو ته غیر مقلد یې نو غیر مقلد به همدغه زما ګناه ده زما ګناه ده همدغه نه منم نو خبره خو زما نه ده کنه خبره خو د الله او د الله رسول ده نو دا یهودیانو همدغه خبره کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته همدغه ویل چې نه دې منو ځکه دې نه منو چې ته د بني اسرائیل نه بله جګړه نه همدغه جګړه خبره دې ټیک ده دا به ویلي چې خبره دلته اوس الله تعالی تاسو ته ونه ویلي چې وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق دا کتاب پوهیږي چې دا رښتیا دي خو بیا هم نه مني ولې ځکه ته بني اسرائیلونه نه یې زما په پارټۍ کې نه یې د بلې پارټۍ تا خبره ولې ومنم بهرحال دوی به چېرې هم ایمان نه راوړي سوره یونس آیت نمبر 96 صفحه نمبر 198 صفحه نمبر 198 صفحه نمبر 198 ان الذين بشکا کسان صفحه نمبر 198 آیت نمبر 96 سوره یونس ان الذين یقینا هغه کسان حقت علیهم چې ثابت شوی ده په غي باندې کلمت ربک کلمه د استاد رب یعنی د عذاب لا یؤمنون دوی به ایمان نه راوړي ولو جاءتهم كل آیه کچيري راوړي دي ته هر قسم آیت هر نشانه حتی يروا العذاب الالم تر څو پوری چې وګوري دي عذاب دردناک او الته بیا راوړي ایمان قیامت پر ورځ نه پیدا نه کوي بیا فائدہ نه کوي واپس سورہ بقره ته لاړ شي وخت به واغستو آیت نمبر 144 الذين واپس سورہ بقره آیت 146 الذين هغه کسان آتیناهم الكتاب چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب یعرفونه دی پیژني هو دا اندا پیغمبر کما لکه څنګه یعرفون دی پیژني ابناءهم خپل زامن داسې پیژني لکه خپل زوی ته نه ورکړي تک کرنګي دا محمد رسول الله هم پیژني چې دا د الله پیغمبر دی دا صحیح خبره کوي دا کتاب صحیح کتاب دی د دې خبره ټیک ده خو هغه باوجود یې مني دا د عربیانو مقوله وه چې کوم شی ډېر ښه پېژندو چې داسې پېژنم لکه زوی مې چې دی یا داسې به در باندې زده کړم لکه زوی چې دی دا موږ الله تعالی دلته نقل کړی دی ښه یې پېژني
کوي پیژني دا پیغمبر حق دی. وان یقینا فریقا یوډل منهم د دوینا لیکتمون الحق پټي حق کتمان حق کوي خاینا امدی عیسایانو به دا دلایل ویلي چې داسې پیغمبر به راځي، امدی یهودیانو به دلایل ویلي چې داسې پیغمبر به راځي، خو چې راغی فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين بیا یې ویل دا جادو دی، بیا نه مانو نو یعرفون کما یعرفون ابناءهم داسې پیژني لکه څنګه چې خپل بچي پیژني. نو لیکتمون الحق پټی دی حق پټی په حق څه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی ځکه چې دا په تورات انجیل کې وو. سورې صف کې الله تعالی فرمایي راړوي ما چې اذ قال کله چې ویلي عیسی علیه السلام چې راځي به یو پیغمبر اسمه احمد، نوم به احمد وي، نوم یې مرتخص دی. نوم همدا ګرنګي په تورات کې د ذاکر نایک چا اورېدلی وي هغه په دلایلو سره دا خبره کوي. الله تعالی حافظه ورکړي ده، د برکت نور ورته هغه د دې سره کومې چې مناظرې یا مقابلې وغیره کوي هغه د هغې د کتابونو نه ثابت دی. ستا په کتاب کې دا دلیل دی چې دا پیغمبر حق دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او د ده خبره هیڅ صحیح ده منلو کې د بل چا ضرورت نشته. بهرحال نو دوی ته دا پته وه نو الحق من ربک، حق ستا د رب طرف نه دی، حق ستا د رب طرف نه دی. فلا تکونن بس ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه یا د شکیانو نه. دا ډېر خوندور او ډېر مزیدار آیت دی، په پوهېدو کې لږ ګران دی، او چا چې د قرآن کریم ترجمې سره بار به نه وي ویلی یا درسونه یې نه وي کړي بیا په دې آیت اسانۍ سره نه پوهېږي. او زه کوشش کوم چې پوه شو. لفظي معنا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې الحق من ربک، حق د ستا د رب طرف نه دی. فلا تکونن بس ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه، یعنې د الله په دې حکم کې شک مه کوه. اوس سوال پیدا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شک و، نعوذ بالله کله ولې شک مه کوه. دا ولې داسې آیت دی؟ هغه په خوند باندې تاسو پوهومه د الله سړی پوهېږي چې کله د دې فیلډ کې میدان کې د قرآن کریم او د دعوت او د مقابلې او د خلکو ته د رسولو خبره وي بیا سړی په دې باندې کوي. کله چې ته خبره وکړې که نه لکه هم تاسو ته ووایم تاسو لاړ شئ یو جماعت کې امین په زوره ووایئ دا دوه درې ټکي څه ځکه وایم د بالجهر او د امین حالانکې دا دومره څه اهمیت نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عمل د فرایضو په حده پورې. نو تا به خلک مخالفت کوي چې مخالفت کوي مولوي صاحب مخالفت کوي، د کلي ملک مخالفت کوي، عوامو مخالفت کوي، ماشومان مخالفت کوي، کور ته راغلی ښځه هم درته وایي مړه دا څه جنجال دی جوړ کړو یاره خو نازو دین و ښه و دا څه نوې شوي درانه. نو دې وخت کې انسان یو ذهني کیفیت پیدا کړي رښتیا غلط نه داسې کوم کار کوم غلط خو نه وي کېږي که نه کېږي داسې. دغه بارې کې راته الله فرمایي چې یو وارې درته خبره د الله معلومه شوه بیا پکې شک مه کوه، بیا د نور چا اهمیت ختم شو. د رسول الله خبره معلومه شوه صلی الله علیه وسلم بیا په دې ماحول او په دې معاشرې او په دې تعداد باندې مه تېروځه، دا دې دوکه نه کېږي او دا ټول عمر شوي هم دي او دا به کېدل هم پیغمبرانو سره هم دا شوي دي او ته چې دا کار کوې تا سره هم داسې کېږي. دومره مخالفت او دومره په دې مخالفت کې خلک درته متحد او متفق شي چې سړی په خپلې صحیح خبرې تاسو ته مې یوه لطیفه بیانه کړې وه د نیم کسان راغلي هغې دپاره بیان کوم یوه نیمه لطیفه د پوهې دپاره ښیي وایي یو ځای کې درې څلور ټګان دی ویلي چې غلا کوو نو غلا نه میلاوېده نو چې یو سړی روان و بېځایه روانه کړي وه منډۍ ته نو دوی ورته داسې څلور په دې لاین کې ولاړ دي رومبني باندې چې راغلی دا سړی کلیوال سړی وایي ماما دا سپی په څو خرڅوي دا چېرته بوځي وایي دا سپی نه دی بیزه ده وایي نه دا خو سپی دی وایي نه ده بیزه ده دا ورته غوسه موسه کنځل منځل کړي دي چې تاسو بیزې ته سپی وایي مخکې لاړ چې مخکې لاړ دی د ټاګانو بل ملګري ورته چې ماما دا سپی په څو خرڅوي دا سپی دی چېرته روان کړی وایي سپی نه دی بیزه دی وایي نه نه سپی دی تا خو سپی دی شک خو پیدا وشو. نو چې دریم ته ورغلی نو هغه منه دا پوښتنه وکړه چې ماما په خیر راغلی دا سپی دی چېرته روان کړی نو د زړه کې نور شک پیدا وشو چې رښتیا سپی دی زما به څه چل شوی او دا به سپی نو خو چې دا څلورم تې پوښتنه کړې ده نو دته ځان شرمېده شوی دی چې یاره ما لکه چې سپی روان کړی مې بېځه یې پرېښوده او دا خو ټاګان وو بېځه یې ترې ووهل نو دا ټاګان دي دوکانه کې الله وایي دقه خبره الله کوي
شک مکوا الله ولا رسول ته ځان ورسوه نبیا که خلک مخالفت کوي خلک ته بيزي تسپه وای هغه دغه ته پرېدا و دغه خبره بیا نه بیا دغه خبره ما منه نو فلا الحق من ربک حق ستا د رب طرف نه دی دویمه خبره حق ستا د رب طرف نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حق ته ولې ځکه چې رب طرف نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع حق ته ولې ځکه چې د رب طرف نه دی اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا الله او د الله د رسول خبره ومنه دا د الله طرف نه حکم دی دا ایمان چې اوس موږ د مخکې چې موږ دا ټول ورته داسې ښکته ځو نو دا زورور دي چې موږ ښکته کوي موږ یو کس نشي ښکته کولی نو ولې نو دا د الله ویلي دي چې تاسو به کېږئ نو هر حق خبره چې وي دا به الله سره تړلي دا ډېره اسانه فارموله ده دا زده کړه هېڅوک دې نشي دوکه کولی او چې کله الله سره نه وي تړلي بیا به څه وایي فلاني صاحب ویلي فلاني کتاب کې دي فتاوی فلاني کې دي فتاوی فلاني کې دي فلاني عالم دی غټ عالم دی او مفتي دی او پلانې دی خو الله نوم درته نشي اخیستی الله نوم درته نشي پرون ما نه چا یو سوال وکړو چې دا د سود بارے کې دا خبره کړې ده او دا خو مفتی فلاني کړې ده ما ورته دلیل نشته قرآن او حدیث ورته نشي بیانولی هغوی چېرته هغوی ته خبره رسولې او دومره پړپړې راواستول ما زه چېرته موبایل کې وینو شاید چې دا او فلاني او قیل او قال او ما یې چې دا ځان مړ کړي الله ولا رسول ته نشي رسولی چې د سود دا صورت حلال نه شي رسولی الله ولې حرام دی نه خو فلاني ویلي هر څه چې ویلي دي دا مسله ده ما ته فلاني نه دی اهم ما ته الله او رسول الله اهم دی ها تا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوه د تا په یو مزان باندې کې نه وایم موږ کمزور یو ته دکه وایه چې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوه بیا مې که ونه منل نه بیا ملامت بیا مې ونه منل بیا ملامت بیا یقیني ملامت خو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه نور باندې زه پابنده نه یم چې ویې منم معاذ چې کله رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم استولو یمن ته گورنر تی ورته ویلي معاذ څنګه فیصله وکړي څه جواب وکړ دا الله په کتاب باندې وای کني وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرې باندې وای کني بیا به زه خپل اجتهاد کوم بیا به زه خپل نو علم دې مبارک شه اوس ته ټیک ته گورنر ته ورته الله رسول الله هغه نشته بیا یا به دې خبره مې یاد دي چا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ته نږدې و بهر حال نو الحق من ربک حق در رب طرف نه ده نو مکه ګټه د شک کوونکو نه ولکل وجهتون او چا د پاره وجهتون د لفظي معنی مخ ده د دې ځای ته لفظي تور باندې خد وای خد دا په عربی کې او وجه وای مخ ده خو مخ صرف چهره نه مراد نه ده لفظي معنی تاسو باندې زده کوم صرف چهره نه طرف رضا دین د ټولو معنی کې دا استعمالي رضا دا راضي کیږي دا نه راضي کیږي په خوشاله دی لکه موږ پښتو کې چې ته خو چا مخ کړی دی که نه چې څه لپاره وایي یعنې د هغه عزت به دې کړی هغه خاطر به دې کړی د هغه خاطر به دې کړی نو هغې معنو کې دا لفظ استعمال شوی دی نو ولکل وجهتن د هر یو مخ دپاره هو موليها هغه اړوونکی دی د هغې دا لفظي معنی شوه هر چا ځان د پاره یو طریقې زندگی جوړه کړې ده هر چا ځان د پاره یو طریقه د ژوند تیرول جوړه کړې ده چا ځان د جمعه اسلامي خوښ کړی چا ځان ته تبلیغ خوښ کړی چا ځان ته جمعیت العلماء خوښ کړی چا ځان ته تقلید خوښ کړی چا ځان ته پر فلانې خوښ کړی چا ځان ته پر قرآن خوښ کړی ده ولکل وجهة هو موليها هر چا د پاره یو طرف ده هر چا ځان ته یو روح جوړ کړی به د هغې تابع دی نو فاستبقوا الخیرات موږ تاسو ته الله فرمایي تاسو نیکي طرف ته بیاو فاستبقوا مسابقه وکړئ منډې ووهئ تیز ولاړ شئ بیړه وکړئ الخیرات نیکي طرف ته دا نور چا مخونو پسې مه ځئ چې دا به خوشحال شي دا ده ویلي دي دا فلاني ویلي دي دا ده ویلي دا ده ویلي نه د هر چا یو رخ دی هر چا یو رخ دی ځان لپاره یو رخ د ژوند جوړ کړی دی نو تاسو نیکۍ طرف ته لاړ شئ اینما تکونو چرتم چې یئ تاسو یأتی بکم الله جمیعا الله به تاسو ټول راولي پوه شوې دې آیت باندې شرطم چې که په یهودیانو پسې لاړې که په عیسایانو پسې لاړې که په مولیانو پسې لاړې که ډاکټرانو پسې لاړې که ما پسې لاړې که بل چا پسې لاړې خو راضي به الله وایي ما ته راضي به ما ته نو چې ما ته راضي نو څه مراد دی ما راضي کوه ما راضي کوه دا نور به ټول تا نه پاتې دا نور به ټول چې چېرته یو څنګه یو کوم عمل دې کوو هر څه راضي به ما ته
نو زما خیال کوه، زما خیال ساته، زما په احکاماتو عمل کوه، ما چې څه ویلي دي هغه منه، نو بیا به ته خوشحال یو، بیا به ته کامیاب وي. دا آیت ګران دی، خو د دې چې دا بل آیت د دې سره تاسو ته ووایم، دا تاسو بار بار اورېدلی هم دی، خو بیا یې واورئ بیا به تر څو بس انشاءالله ټایم هم لږ پاتې دی. سورہ بقره آیت نمبر 177 25 نمبر صفحې باندې، صفحه نمبر 25 آیت نمبر 177 177 آیت او صفحه 25 چې ولکل وجهة هو مولیها، هر چا ځان لپاره یو روح جوړ کړی دی او هغه دغه روح طرف ته مخ کوونکی یا ژوند تېروونکی، بس هغه ته ښه وایي، هغه ته ښه وایي. یا چا چې ځان ته کوم تنظیمونه یا پارټیانې یا ډلې یا مسلکي جوړې کړي دي، خو هغه پسې روان دی، بس سترګې پټې کړي دي، بس کوم طرف ته بوځي هغه طرف ته روان. متل نیکیانو پسې ځه. سورہ بقره آیت نمبر 177 کې الله فرمایي، دا اوسنی تقریبا ټولو آیتونو تشریح ده. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق، نه د نیکي چې تاسو واړوئ مخونه خپل په مخ د مشرق یا د مغرب. دا خو نیکي نه ده چې ته دې طرف ته مخ کړې او دې طرف ته مخ کړې، دا خو الله ویلي دي دې طرف ته مخ کړې او دې طرف ته مخ کړې. نو نیکي څه شی دی چې دا نه ده. ولکن البر، لیکن خاوند د نیکۍ من هغه څوک دی، اوس دا الله تعالی ښایي، دا فاستبقوا الخیرات دی، دا آمن بالله، ټول نول ایمان په الله باندې، والیوم الاخر، په ورځ آخرت باندې، صرف ایمان نه، هغه لپاره تیاری کول، والملائکة فرشتې، والکتاب کتابونه، والنبیین پیغمبران، دا پنځه عقیدې خبرې. څنګه چې موږ وایو آمنت بالله وملائکته کتبه ورسله، هغه خبره اول خبره درسته کړي. الله فرمایي دا یو شو. دویم وآت المال على حبه ذوي القربى، ورکوي مال سره د مینې د مال نه د الله په مینه کې ډېر د زړه نه، درې واړې مینې مراد دي. ګورئ د الله سره دومره مینه چې په مینې مال، د الله مینې کې مال ورکوي، مال ډېر خوښ دی، مینه دی ورسره، خو بیا هم د الله په لارې کې ورکوي او ورکوي هم ډېر په مینه یې ورکوي، په بد زړه نه ورکوي. نو دا دویم شی شو. اول ایمان عقیدې پنځه شیونه، بیا دی به مال ورکوي چاته؟ ذوی القربى خپلوانو ته، والیتامى یتیمانانو ته، والمساکین مسکینانو ته، وابن سبیل مسافرو ته، والسائلین سوالګرو ته، وفي الرقاب او آزادول د مریض د غلام یا جیل کې مثلا داسې کس ته چې هغه الزام پې لګېدلی دی، مجرم نه دی او پیسې پې لګېږي یا مجاهد دی یا نور خرچه پې کېږي یا په بچو یې خرچه کېږي وغیره، دا به کوي. دا پنځه شیونه دا دي، یعنې مال ورکول. دوه شیونه شو، اول عقیده، بیا مال ورکول. دریم واقام الصلاة، او قائم کوي به مونځ، اقامت الصلاة. یو وآت الزکات، او زکات به ورکوي. دا ګورې هغه مال نه علاوه دی، دا فرضي صدقه ده زکات. دوه والموفون بعهدهم، وعدې به پوره کوي. اذا عاهدوا، کلم چې وعدې وکړي، الله سره وکړه، خلکو سره وکړه، نوکري کې وکړه، ښځې سره وکړه، یا داسې نور وعدې. والصابرین فی البأساء، او صبر کوونکي به وي په سختۍ کې، صبر کوونکي به وي. والضراء، جسمانی تکلیف کې، مالی تکلیف راغی کو جسمانی تکلیف راغی، دی به صبر کوونکي وي. نو الله فرمای اولئک الذین صدقوا، دا خلک رښتیا ویونکي دي، دا خیرات دي، دا نیکیان دي. دې طرف ته تاسو قبلې طرف ته مخ اړول، خو بنیاد جوړ کړو، د نه مخکې دا نور شی نه درست کړي، دا نور شی نه جوړ، یو طرف ته خو بس یو طرف ته بس، یعنې یا به یو پارټۍ کې وخت تېروي، یا به یو چا سره وخت تېروي، یا به تقلید کوي، یا به نه کوي، یا بل څه کوي بل څه کوي. نو الله فرمایي دا خبر اول دا برابر کړه، اول دا برابر کړه. واولئک هم المفلحون، همدغه خلک هم المتقون، همدغه خلک پرهیزګار دي، دا تقوادار دي. اصل کې د دې به تفصیل وګورئ، مخکې تاسو بیان شوی هم. سورہ زاریات کې الله فرمایي 471 نمبر آیت کې د فاستبقوا الخیرات تشریح کومه. ګورئ د سورہ بقره آیت نمبر 148 کې حکم دی چې فاستبقوا الخیرات، نیکیانو طرف ته منډه وکړئ. دا څه شی دي؟ هغې تشریح تاسو ته کومه، هغه څه شی دي؟ اول سورہ بقره آیت 177 یاد کړئ. دې کې الله تعالی خودلی دي چې اول ایمان عقاید درست کا، بیا مال ورکړه د الله په لارې کې، بیا اقامت صلات، ایتاء زکات ته وعدې پوره کول دي، صبر کول دي. دا بنیاد جوړیږي دې ځای کې. ابو ذر رضی الله عنه سلمان فارسی رضی الله عنه پوښتنه کړې و رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ایمان څه شی دی؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरे 177 तिलावत करें उचित दक्का ठीक शुरू जे पूरी सूरह ज़ारियात आयत नंबर 50 सफ़ा 471 रवाम लो सफ़ा 471 471 आयत नंबर 50 अगज़ के अल्लाह फरमाई फ़फ़िर्रू इलल्लाह मंडा हुआ ये अल्लाह तरफ था बिड़ा वो कही अल्लाह तरफ था जल्दी वो कही अल्लाह तरफ था अल्लाह तरफ तलाश से अल्लाह तरफ तलाश से इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन ज़द आगे तरफ न यरा दरकून के मत आस्ता तो देखिए जल्दी हो के सुस्ती मत कोई देखे और दीन ज़्यादा खतरनाक आयत सूरती वाक़ेद अगज़ के अल्लाह ताला फरमाई मुदहिनुन लफ्ज़ देता सो कुरान बारे की सुस्ती को उधरेगा वो बेकम उधरेगा लाल सुनन लया ने नन उजगार ने नन सुनती दे नन मिता दे नन उजगार नन में तबीयत खनो और नंदा चलो आगे दर्दन सुस्ती को खबारल मंडा हुआई नसो कई वला तजअलु मअल्लाहि इलाहन आखरा मुमकर्र व अल्लाह सर बल इलाह बल माबूद बल का साज मददगार ये आयत तशरीह दीरी सूरह आल इमरान तलाश से सूरह आल इमरान आयत 133 सफ़ा 61 61 सफ़ा नंबर 10 जरूरी देता हुआ मुकदर टाइम हो गया सफ़ा नंबर 61 सूरह आल इमरान आयत नंबर 133 सूरह आल इमरान आयत नंबर 133 133 अगज़ के अल्लाह फरमाई दाउस खुद तशरीह दे वसारिउ और मंडा हुआ है सुरअत सरा सुरत वही बिड़ी था जल्दी हो गई मंडा हुआ है इला मग़फ़िरतिन बखनी तरफ था मिन रब्बिकुम दरफ तरफ ना व जन्नतिन और जन्नत तरफ था मंडा हुआ है अर्दुहा अस्समावात वल अर्दु चिपलन वाले द आसमानों और ज़मीन बराबर दुमरा लोई जन्नत वइद्दत लिलमुत्तक़ीन दा मुत्तक़ियान तैयार करे शेर दा सूरती मुत्तक़ियान यानी सादा को सवाल दार है कि सौ कौन बेच मंडा हुआ न दाव कई अल्लज़ीना दा कसान दी युनफ़िक़ून फ़िस सर्राए कि खर्च कई पपटा या खुशहाली की वद्दर्रा या तकलीफ के वल काज़िमीन अल ग़ैज़ा और सुकून की तो गुस्से दी वल आफ़ीन अनिन नास और माफ़ी कौन की खल्क़ होता वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन अल्लाह मीना कहीं की कौन को सारा दानी की कौन की दा खर्चे कौन की दा पपट और पखारा अल्लाह तवक्कुल और दा द गुस्से सुकून की दा किस्म खलक की नूर संग दी दई नूर दादी वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन दा खलक दी चिकल का तनौशिद बिहाई या जुल्म और जुल्म या जुल्म की अनफुसों फलजान सरा इन गुनाह खुद की लगे अल्लाह ताला फरमाई हदीस कुदसी है कि कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन तो बनी आदम गुनाहगार वो खुद गुनाहगार अगर चाहे तो वो वासी गुनाहते उस बिया सके ज़करुल्लाह या दई अल्लाह या अल्लाह माबद गलत कारण गुनाह में होकर द्रोह में होकर गैबत में होकर मुल्क की सुस्ती उशा दा सुस्ती उशा दा वगैरह वगैरह नो अलायत की मुझे अलायत की नूर सके फस्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम बखना गवाड़ी द अल्लाह ने दखल गुनाहों एहसास है वरसला एहसास नदामत है परेशान दे पकड़े गुनाह बने मुसलसल गुनाह गवाड़ी अब माफ़ी गवाड़ी अल्लाह ने वो अब या वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब और सूब दे जमाब की गुनाहों ना इल्लल्लाह सिवा अल्लाह ना इन तो बगल चाहता वर्षी के अब गुनाह का तमाम या खुद ईसायान वाक़िदा जोड़ागा कि ईसा अलैहिस्सलाम के पर कुर्बानी करी दा वनी बटो पति माफ या बेदी पीरानो दे दिन जवारानो अकीदा जोड़ा का कि पीर से तद पर हर सके अल्लाह ने अलावा बिल सुकनिश्ता अल्लाह से रब ताल्लुक साथे वलम युसिरु और टिंगी गिना सख्ती न कई जिद न कई आला मा फ़अलू पागा सबानी चिकड़ी दी वहुम यालमून और दे पुहीगी चिकड़ी दी नुखमी कड़ी दस न कई या पे खुशहाल या पे फ़ख्र कई दस न कई वदाई वो ख़तरनाक हदीस थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फरमाई कि कुल टूल गुनाहगार मुआफ़ा दब माफ़ किया अल्लाह ताला इल्लल मुजाहिरीन मुजाहिरीन वाला ने माफ़ करे न पुख्तना वगला साहब ये मुजाहिरीन की शेर या रसूलुल्लाह मुजाहिरीन आगा कि खपला गुनाह पर जहर सरा बयान है ख़ारा कई अवाई और ऐलानी कई और फ़ख्र पे कई फ़ख्र भी वास्ता का सलाम तो कसानी हो गई
او دومره تکړه یم او داسې بدکاري مې کړې ده او داسې تکړه یم او داسې کار مې کړی دی. الله وایي هر مسلمان به الله معاف کړي، خو دا به نه معاف کوي الله تعالی، ځکه دا د خپل ګناه باندې فخر کوونکی دی، ضد کوونکی دی. نو الله وایي چې ضد نه کوي په خپلو ګناهونو باندې او دوی پوهېږي. نو اولئک جزاؤهم مغفرة، دغه خلک دي چې بدله د دوی بخښنه ده من ربهم د دوی د رب طرف نه، وجنات او جنتونه دي تجري چې بهیږي به روانې دوی من تحتها الانهار دې لاندې نهرونه خالدین فیها همیشه وي په هغې کې ونعم اجر العاملین. او څه ښایسته بدله ده عمل کوونکو دپاره، څومره ښایسته بدل دی عمل کوونکو دپاره. بس ټیک ده، دوه درې ایتونه پاتې دي ووایه ستړي یې نو بیا نه وایي څنګه تاسو خوښوي. آیت نمبر 149 ومن حیث خرجت او کم دنه چې اوتې ته یا اوسې ته فولي نو واړوه. سورې بقرې ته راشي واپس آیت نمبر 149 دی. واړوه وجهک مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. دا دویم حکم دی. ولې دویم حکم الله وکړو؟ آسان جواب دا دی چې تاکید کوي الله تعالی، ځکه چې دا حکم منلو کې ډېر سخت و نو الله بار بار تاکید کوي. بعض خلکو نور بیا معنی کړي دي مفسرینو چې لومبنی حکم د مکې والا ته و، دویم حکم د بارینې والا ته و، لومبنی حکم د انفرادي و، دویم حکم اجتماعي و. بهرحال تاکید دی په دې کې. لکه تا څوک استایي تاکید سره ګوري چې لارې کې ایثار نه شي، نو چې یو دوه کلمه وایي ګوري بیا درته وایم چې لارې کې ګوري ایثار نه شي. هغه تاکید په بنیاد باندې الله تعالی چې دا خبره اهم هم دومره ده او اهمه به ولې نه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شرط کعبه طرف ته مخ کول د مانځه دنه بغیر مونږ ته قبلېږي نه الا دا چې ستا علم نه وي، دنه بغیر کېږي نه شرط د مانځه. نو وانه للحق، یقینا دا حق دی، صحیح حکم دی، ثابت دی من ربک ستا د رب طرف نه. وما الله نه دی الله بغافل نا خبره عما تعملون هغه عملونه چې تاسو کوئ. الله دپاره خواري کوي، قبله معلوموي او کتب نو ما راوړي او غلطي ونشي، قبله کوم طرف ته ده ځان معلوموي. او دویمه معنی د قبلې د الله تعالی د رضا یا وجهتون هو موالیه هغه معنی واخلي. رخ ته ټول رخ قایم کوي صرف د الله رضا لپاره. درس ته ځم د الله رضا لپاره، قرآن وایم د الله رضا لپاره، دې سړي سره ملګرتیا کوم د الله رضا لپاره، بدي کوم د الله رضا لپاره، صدقه کوم د الله رضا لپاره. بس دغه دین دی چې تا هر کړه وړه د الله لپاره شي، هر کړه د الله تعالی لپاره شي. نو الله وایي زه خبر یم بیا او دنیا کې به پټ پاتې شي. سجدې کې خلک خبر وای نو دا به قیامت کې بیا الله راښکاره کړي ستا په فلاني وخت کې فلانې پټ غونتې د عمل کولو اوس د خلکو ته وښایي، الله تعالی به وښایي چې ګورې دا داسې زما نیک بنده دی. که تا نه چېرته په تیارې کې د الله د یارې وختلي نو الله به دا آخرت کې وښایي. که تا چېرته پټې غونې پیسې ورکړي الله به آخرت کې ښکاره کړي او هغه ځای اصل د ښکاره کېدو دلته به تا ته څوک څه پیدا درکړي. که موږ ډېر کسان خبرو دي ته ښه سړی نو څه به وکړي. زیاده نه دا ورته ووایي چې الله دې کامیاب کړه بیا به هم دې الله ته سپارو، بل هېڅ نه شي کولی. خو چې تا د الله دپاره وي نو الله نه بیا نه دي پټ. نو الله خبر دی ستا د عمل نه. ومن حیث خرجت او کوم ځای نه چې ته وځې فولي واړوه وجهک مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. وحیث ما کنتم او کوم ځای کې چې یې تاسو فولو واړوئ وجوهکم مخونه خپل شطره په طرف د هغه لی دپاره د دی ان دا لا نا یکونه چې شي دا مې بل بل معنی ځکه وکړه چې په دې کې تاکید هم دومره ډېر ده په دې ټکي کې لئلا یکونه دې دپاره چې نشي پاتې للناس خلقو ته علیکم په تاسو باندې حجتن څه دلیل حکم د پیغمبر ټیک ټاک ومنئ نو څوک به در باندې بیا دلیل یا څوک به درته بیا فتوی متویلی شي د پیغمبر خبره مانه دا په هرې معاملې کې دلته خو د کعبې خاص خبره بیا به درته وایي چې کله دلته لمونځ کوې کله هلته لمونځ کوې مخکې ولې دا دې به دا دې بیا وړوله بیا وړوله نه داسې مه کوه لئلا دې لپاره چې نشي خلکو ته په تا باندې څه دلیل ها الا الذين ظلموا هغه کسان چې ظالمان دي نو هغوی ته به اعتراض کوي هغه ظالمان دي او زه اعتراض به کوي نو بیا به څه کوي ته چې ظالمان دي منهم د دوی نه دا ظالمانو سره به څه کوي نو فلا تخشوهم دوی نه مه یېرېږه بیا بې پروا بیا یېرېږه مه واخشوني ما نه ویېرېږه بیا ولأتم او دې دپاره چې زه پوره کړمه تکمیل وکړمه نعمتي د خپل نعمتونو
دلته اوس هغه اشاره ده چې کوم په ابتدا کې ما تاسو ته ویلي وو د بني اسرائیل د قصو نه زه خپل نعمتونه پوره کړم. کوم نعمتونه؟ قرآن مې درکړو چې پوره یې کړم، قبله مې درته واړوله، امامت مې درته درکړو، امت وسط مې جوړ کړئ، هغې نه مې هر څه واغوستل د یهودیانو دلته چې هغه نااهله شو تاسو ته مې درکړل، نو چې زه د خپل نعمتونو په تاسو باندې پوره کړم. او بیا په سورة مائده کې الله تعالی فرمایي چې الیوم اکملت لکم دینکم، دین مې درته مکمل، دین مې درته مکمل. دا هغې ته اشاره ده علیکم په تاسو باندې، ولعلکم دې دپاره چې تاسو تهتدون هدایت یافته شئ، هدایت مومئ. کما لکه څنګه ارسلنا مونږ رالیږلی و فیکم په تاسو کې رسولا یو پیغمبر منکم دا ستاسو نه. دا ګورې د هغې هغه تکمیل ته اوس اشاره کوي. نعمتونه پوره کړم څه لکه چې پیغمبر مې درکړو، یو دلته الله تعالی ښودلې ده دا پیغمبر مې درکړو، قبله مې درته اوس بدله کړه، دغسې نور به درکړم. یتلو علیکم آیاتنا چې لولي په تاسو باندې آیاتونه زمونږ ویزکیکم او پاکوي تاسو، ویعلمکم الکتاب او تعلیم درکوي تاسو ته د کتاب د قرآن، والحکمت او تعلیمات نبوي د پوهې خبرې، ټولې د پوهې خبرې چې کومې دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ده. ویعلمکم او وښایي تاسو ته ما هغه شیونه لم تکونو چې نه وئ تاسو تعلمون پوهېدونکي په هغې باندې، تاسو مخکې نه پوهېدئ او دا پیغمبر به تاسو پوهی کی. څه دې پورې دا سورې بقره په دې پورې بس کو، بیا څه فضایل مالی کلی د کعبه او د حرم دا ان شاء الله بیا بل کې مکمل او شي، هغه کې بیا بیان کو خبر دې کې مکمل شي. اسې د دې ډېر زیات فضایل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله په خانه یا تش امتیازي کوي تاسو نو کعبه طرف ته مخ کوئ مڅک کوئ، څټ باره کې به لږه نرمي ده، مخ باره کې سختی ده ډېره زیاته، صحرا کې بالکل مه کوئ، او کورونو کې بیا څه جواز دي د شا طرف ته شته دی. همدغه رنګ حجر اسود دی، حجر اسود بارې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د جنت کاڼی دی، تک سپین و د خلکو ګناهونو وجې نه تور شو. مقام ابراهیم دی پکې، الله تعالی بار بار قسم پرې خوړلی دی په دې کعبې باندې، لا اقسم بهذا البلد، نه زه قسم خورم په دې ښار باندې، دا دومره اهم ځای دی د کعبه. نو دلته مقابله خو مونږ بیت المقدس سره نه ده، د ځمکې سره دا برکت ولا ځمکه ده، مقابله مونږ د یهودیانو سره ده چې هغوی وایي چې دا فلانی دی فلانی دی. او اصل خبره دا ده چې خبره د الله او د الله د رسول د الله تعالی د موږ تاسو په دې باندې پوهېږي، الله د عمل کولو توفیق راکړي.